سلامونه ملګرو دا به تاسو ته د داسې چینل له راځي چې د دې دغه زه کومه کانفرنس زه کومه الان کې دا زما تره زوی دی ماشاءالله بس داسې غزلو مزلو ته یې مخه شوی دا عثمان نو عثمان به راسره انشاءالله تعالی خپله شاعري شریکوي یو غزل به ته اورو په پیل ځل او موږ به یې هم اورو تاسو به یې هم اورئ ارشاد یار ارمان دی په ارمان کې د ارمان د جوړ خبرې ارمان دی په ارمان کې د ارمان د جوړ خبرې او په د هجر په دوران کې د جانان د جوړ خبرې ناشنا د عجیبه د صد عقل نه بالا ده ناشنا د عجیبه د صد عقل نه بالا ده او په ځمکه بنیادم کړي د اسمان د جوړ خبرې راځه په تار د مینې به بیا سره یو ځای کړو راځه په تار د مینې به بیا سره یو ځای کړو پیوند د لوپټۍ او د ګریوان د جوړ خبرې او ښکاره ده چې د پرېښود اشنا د کوڅې لاره ښکاره ده چې د پرېښود اشنا د کوڅې لاره او په خوله چې د راخیږي د شیطان د جوړ خبرې دا کار د هوښیارانو دی زموږ د وسه نه دی دا کار د هوښیارانو دی زموږ د وسه نه دی د خاطر خمزه خوشحال او د رحمان د جوړ خبرې او باچا په لروبر کې د پښتو سندرې وایه باچا په لروبر کې د پښتو سندرې وایه یو چغه کټه پشه یا قربان د جوړ خبرې او یو دوه شعر دی ارشاد وی لوګي دي شي لمبه دي شي زماز باندې پروا نشته ضمیر سے ارشاد وی لوګي دي شي لمبه دي شي زماز باندې پروا نشته خو ته د خپل مخ نه قابل لري ک جانانا او پندونه تینا تړم دیدن دی را برسیره کا پندونه تینا تړم دیدن دی را برسیره کا حساب د منزل لري کتاب لري ک جانانا او دا به څنګه خلق وي چې مینه کې ناکام وي دا به څنګه خلق وي چې مینه کې ناکام وي زه خو د یار مینې رسول یم تر اسمانه ډېره مننه د کاکا زوی انشاءالله انټرویو او دا شعرونه به بیا په خپله ګورو مننه خوشحاله اوسئ